او دا فتنه زموږ په دې ملکونو کې هم نن سبا چلیږي. وجه د هغې دوه وجې کېدی شي، داسې فتنه چې خورېږي د هغې دوه مشهورې وجې کېدی شي. یو ده په خلکو کې د علم کمی، ځکه چې داسې فتنه هغه ځای کې سر نشي راوچتولی چې هلته خلک پوهېږي. لکه اوس یو سړی یو علاقه کې لګیا دی، په دین کې مونځ نشتی، په دین کې زکات نشتی، په دین کې اذکار نشتی، په دین کې جهادونه نشتی، په دین کې عبادت نشتی، او په دین کې او ټول د سره سره په ماشاءالله سبحان الله دلالت کې په دې چې دی چې کوم ځای کې لګیا دی دلته سره د پوهې خاوندان نشتی. یو دا ګټه وجه ده. دویمه وجه بېدیني. دغه معاشره اسیم تنګه و د دین نه، والعیاذ بالله. خو څه ویلی نه شو، خو چې داسې یو ګمراه را پیدا شو نو دوی پسې ډایرک ورپسې شو، ځکه چې دوی خو دا خبرې په زړه کې وي خو کولی نه شو. نو یو کس اعلان وکړي، مثال کې یو مولوي صاحب اعلان وکړي چې یاره دغه نشتي، دا مونځ نشتي، تراویح نشتي. الله ویې سره پاسه 1400 کاله بعد حق پرست عالم الله په امت کې پیدا کو، او هغه څه ووایي چې تراویح نشتي. دغه یو دانه پیدا شول او تراویح نشته، او دا بېدینه به یې ټول ورلو. ولې؟ اصل کې دوی تنګ وو دغه عبادت نه مخکې. یو څوک په کار و چې دوی دا نمایندګي کړی وی، هلته د دوی خو چا منلی نه، نو د دوی په شان یو کس را پیدا شو، د دوی یار دی، خو صرف دومره دی چې هغه په ځان باندې لباس د مفتي او د عالم اچولی، یو خلک پسې روان شو. کم خلک چې د رسول صلی الله علیه وسلم حدیثونه نه مني، هغه چې هغه ثابت چې موږ ته رسېدلي، یاد کړه دا خبره چې دوی قرآن نه مني. ورب الکعبه که دوی قرآن مني. ولې؟ ځکه چې هلته قرآن ته ته وایي ته د پیغمبر تابعداري کوه، نو د پیغمبر خبره منه، چې نه یې مني تا قرآن نه دی منلی. ها د رسول صلی الله علیه وسلم د حدیثونو انکار څنګه کېږي تاسو ته پته شته؟ عقل استعمال شي. لکه حدیث راغی دا څنګه کېدی شي، دا څنګه کېدی شي، دا څنګه، بس نه یې منو. دا اولنۍ پوړۍ ده. ورو دا خبرې به د قرآن باره کې هم شروع کوي، او زما دا خبره یاده کوي چې څوک کوم د حدیثونو نه انکار کوي او تاسو یې پېژنئ، یا به ژوندی یم یا نه، وی به نه تاسو چې دغه کسان به یو ورځ تا ته دا هم وایي چې دا قرآن هم شکي کتاب دی، یا به یم یا به نه یم، خو دا زما دا خبره یاده کوي. ځکه چې دی حدیث ولې رد کوي؟ سند خو دی نه پېژني، علم دی نه پېژني، ذوق ته ګوري. یاره څنګه دا څنګه حدیث یې رد کو، دقه څنګه راته یو ورځ په قرآن کې وایي، الله دا څنګه؟ یاره چې څنګه زموږ زړه ته راځي، نو معنی ده چې دا آیت به نه وي. نو بیا به تا ته دا ووایي والعیاذ بالله چې یاره کیدی شي چې دې قرآن کې یهودو نصارو د ځان نه سره دننه کړي. لکه څنګه چې بعض نن سبا وایي دا حدیثونه د ایران د شیعګانو ویلي کړي دي، وایي دي که نه؟ نو تا ته به وایي چې د قرآن کې یهودو نصارو لوبې کړي دي، خو ما تا ته پته نشته. ځکه به وایي که د اوس نه شروع شو. الله دې زموږ په حال رحم کړي. ابوالعظما زه نه اورم څنګه؟ نو خو دقه یې لار ده که نه چې دې خبرو ته ابوالعظما یو چا راته کلیپ راولېږو، نو د یو منکر حدیث په دې اذان پورې خندل، او خصوصا په دې کلماتو پورې قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة. دا د طبعي پوړۍ دي که نه، ته په عباداتو پورې ونښلې ښه، او چې په دې دین کې عبادت نشته نو څه دی پکې؟ ما په دې پوه کړې سي. نه صوفیت هم نشته، نه مني که نه. معاملات صحیح، معاملات څه مطلب وایي چې لکه دله شوړه موړه برابر ورکړو، دغه معاملات وایي. خموز نشته، روژه
تراوی اذکار په دې وی الله مو غولوه صحیح ښه دعاګانې نشته څه وکړو یعنې لا اله الا الله څه مطلب دی دا ملګری ووایي چې معاملات نو معاملات خو ما ته ښکاري چې دی دا یې دی چې لکه دې طرف ته هم لکه توجه وکړي که ظالمانو معاملات دا کوم اسلام چې موږ ته را رسېدلی الحمدلله قرآن او حدیث کې دې کې د معاملاتو ذکر نشته دا موږ چې د څوارلس سپارې قرآن وي دې کې تاسو معاملات وانه اورېدو ځای په ځای الله د معاملاتو مسایل بیان کړي زه اوس دغه طرف ته دومره توجه ورکم چې منکر شم د هغه نورو مسایلو نه چې قرآن او حدیث کې دي یعنې لازم د معاملاتو د بیانولو دپاره به دلته انکار کو لازم ده خو مطلب اصل حقیقت دا دی چې د چا په زړه کې صحیح نو دی بس یو بانه راونیسي یو طرف ته بعض هغه دي چې حاجي صاحب رضی الله برکتي جوړور کې دوی وایي چې بعض د صحابه کرامو په مقام کې سړي ته شک پیدا کوي چې دلته ته شک پیدا کړي ګوره زه درته وایم دا څومره خطرناکې فتنې دي خپل هغه علما او د هغوی مجالس په ځان لازم کوي چې هغه قرآن او حدیث تا ته بیانوي نن سبا فتنې ډېرې زیاتې شوي صحابه کرامو باره کې به تا ته خبره شروع کړي صحابه کرام داسې پلاني نه پکې دا چل شوی او د هغه نه دا چل شوی او د هغه نه دا چل شوی نو دا څنګه معیار حق دی نو بیا چې ته صحابه کرامو باره کې شکي شوې نو د دې دین په باره کې به شکي کېږي ځکه چې دا دین تا ته هغوی را رسولی دی خیال هم دی که نه شروع یې د کوم ځای نه وکړه ډایرکټ تا ته نه وایي چې ستا دا دین غلط دی یا ته پکې شکي شه شروع یې ته د صحابه کرامو نه وکړه په هغو کې ته شکي کړې چې په هغو کې ته شکي کړې په هغوی شکي کړې ته په سند شکي کړې ځکه چې زمونږ او د پیغمبر په منځ کې صحابه کرام دي نو چې دوی دې ته لرې کړو پاتې څه شو ختمه شوه خبره بس ختم نو الله دې زموږ د ایمانونو حفاظت وکړي او چې څوک درته وایي که نه چې معاملاتو له توجه ورکړي وایي موږ معاملات او عبادات ټولو له په یو ځای توجه ورکوو زموږ سره عقیده ده زموږ سره عبادات دي زموږ سره معاملات دي دین یوازې دین هم نه دی چې معاملات بیا تپوس کوي ځان له تپوس د داسې کس نه جوړ وکړي چې معاملاتو کې ته کومه یوه یادوې معاملاتو کې هم یوه به ستا په زړه کېږي پولۍ به په ولاړې ستا زړه نو هغه به هم د کوي چې د چا سره مرسته کول